سلامونه وخت مو په خیر د وصال یوټیوب چینل د نمرو کاتالانو خپرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زه عزیزه محمد یم. د نمرو کاتالانو خپرونه مو دې ته ځانګړې کړې ده چې د پوهانو، ادیبانو، لیکوالانو او استادانو سره دوی د ژوند او فن په اړه بحث وکړو. نن هم را سره د منهاج العلم خصوصي عالی لیسې مدیر محمد ثاقب را سره په خپرونه کې میلمه دی چې ټولنې ته ډېر خدمتونه کړي دي. اغلی مدیر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست او ستاسې د برنامې لیدونکو ټولو ته ښه راغلاست او سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې تاسو روغ جوړ اوسئ. زما نوم نور محمد ثاقب او زه د منهاج العلم خصوصي ښوونځي مسؤل خبرې کوم تاسو سره اوس مهال. او زموږ دغه لیسه چې د 11 بلاک 18مه کوڅه کې موقعیت لري. لومړی د ښوونځي په اړه لنډ معلومات راکړئ. څومره وخت کېږي چې دا ښوونځی جوړ شوی او څومره شاګردان دلته زده کوي؟ ډېر ښه. چون تقریبا 2 کاله کېږي چې موږ دلته فعالیت کوو. په 98 کال کې موږ د دې بنسټ کېښوده. متاسفانه چې د کرونا وضعیت و هغه ټیم کې موږ نشو کولی چې فعالیت ته ادامه ورکو. دا چې دولت لخوا محدودیتونه وضع شول دغه نړیواله مسله وه. په همدې اساس باندې په اولنی کال باندې فعالیت ونه شو. اوس 2 کاله کېږي چې په 11 بلا کې موږ فعالیت لرو او څه باندې 100 زده کوونکي دلته شاګردان موجود دي. تاسو داسې کومې خوبیانې یا ځانګړتیاوې لرئ؟ دومره وخت کې مو څومره پرمختګ کړی او دومره شاګردان لرئ؟ ډېر ښه سوال ته مو اشاره وکړله. البته په دې اړه به زه یو څو ټکي ووایم چونکې دا په لومړي ځل نه دی چې موږ دلته افغانستان کې بیا بابا مینه کې 11 بلا کې فعالیت کوو. تقریبا ما پاکستان کې زده کړې کړې دي او د دې نه مخکې په پاکستان کې مختلفو اداراتو کې 8 کاله ما کار کړی دی په شخصي اداراتو کې. بیا په هغه اداراتو کې ډېر زیات لاسته راوړنې لرم الحمدلله. بالخصوص په پاکستان کې ډېر مشهور اداراتو سره هم کار کړی دی. منهاج دا یو داسې تعلیمي اداره ده چې په دې کې ملي او بین المللي ټول هغه اصلي معیارونه چې دي هغې ته موږ پاملرنه کوو او کوشش کوو چې د هغې پر مټ باندې د وطن ته خدمت وکړو. او د دې په ضمن کې منهاج په دې 2 کالو کې توانېدلی دی چې شاګردان په داسې معیاراتو باندې وروزي چې د سیمې په کچه باندې موږ داسې انشاءالله ښوونځی بل نه لرو. او په دې کې یوه خبره بله به هم داسې وکړم چې چون موږ یوازې داسې نه ده چې په عصري زده کړه کې موږ خلکو ته زمینه مساعده کړې بلکې دیني علومو کې هم پس له ماسپښین نه موږ کوشش کړی دی چې د نجونو دپاره د مدرسې تنظیم وکړو. استاد باید شاګردان په کومه طریقه تدریس ورکړي تر څو شاګردان ښه پوه شي؟ دا خو چون داسې یو سوال دی چې ډېر تفصیل ته ضرورت لري. البته زه به په لنډو ټکو کې یادونه وکړم. په دې 21مه پیړۍ کې تقریبا موږ 22 میتودونه لرو. په مجموع کې د ټولو میتودونو اهداف دا دی چې موږ وکولی شو شاګرد ته صحیح خدمات وړاندې کړو. متاسفانه چې نن سبا ځینې کړۍ داسې دي چې هغوی په تعلیمي معیارونو باندې نه پوهیږي. شخصي ادارات اخلاص کړي دي. کوشش کوي چې نور ادارات هم ځان سره بدنام کړي. ولی اصلي معیارونه هغه دي چې موږ او تاسو نن سبا ضرورت لرو چې شاګرد ته د هغې پر مټ باندې ډېر څه ورته ورکړو. نو ښه معیارونه میتودیک معیارونه او یا دغه شان چې هغې ته کوالټي یا کوانټیټي چې کوم دی نو سیسټم ورته ویلی کېږي هغه معیارونه دي چې مخکې نه مخکې استاذ باید په پلان کې ځای پر ځای کړي او د هغې په توسط سره چې دی وکولی شي شاګردانو ته خدمات وړاندې کړي. او الحمدلله نړیوال او دغه شان ملي چې څومره مهم معیارونه دي هغه منهاج په پام کې لري. استاد محوري او شاګرد محوري څه ته وایي؟ او استاد باید له شاګردانو سره څنګه اړیکې ولري؟ درست. موږ په نړیوالو سازمانونو کې یو سازمان لرو چې هغې ته یونسکو سازمان وایي. یونسکو سازمان هغوی د تعلیم په اړه چې دی ډېر مهم نظریات وړاندې کړي نړۍ ته. یونسکو سازمان وایي چې د ښوونځیو سیسټم باید داسې اوسي چې په ښوونځي کې 80% استاذ کار وکړي 10% شاګرد. ولې بیا د پوهنتونونو سلسله بیا بالعکس ده. هلته شاګرد باید دومره کار وکړي چې 80% دې کار وکړي او 10% استاذ. خو له بده مرغه په افغانستان کې دلته بالعکس سیسټم روان دی. دې معیارونو ته ډېرو خلکو پام نشته دی. ولی زه به دومره یادونه وکړم چې منهاج العلم دغه نړیوال معیارونه په پام کې نیولي او هماغه شان استادان استخدام کړي دي. هغوی ته ټریننګونه ورکړي دي مخکې د کال د شروع نه. نو نن الحمدلله موږ ډېر لاسته راوړنې لرو په دې برخه کې. د یو ښوونځي مدیر استاد باید شاګردانو د والدینو سره څنګه اړیکې ولري او د شاګردانو د والدینو سره اړیکې درلودل څومره مهمه ده؟ چونکې
د ښوونځي مدیر صاحب چې دی ډېر مسؤلیتونه مکلفیتونه لري. یو له مهمو مسؤلیتونو دا دی چې هغه والدینو سره باید په تماس کې وي. د شاګرد په اړه که شاګرد څومره پرمختګ کوي هغه معلومات هم باید والدینو سره شریک شي. که شاګرد څومره ستونزې مشکلات لري باید مدیر صاحب د هغې جریان نه خبر وي تر څو وکولی شي د لا بهتروالي دپاره په آینده کې والدینو سره موضوعات شریک کړي. او پرته له اړیکې نه یا د رابطې نه بغیر د یو ښوونځي مدیر سیستم چې مخ ته وړي دا به ناقص وي. دې سیستم ته مونږه بشپړ سیستم نشو ورته ویلی. یعنی بشپړ نظام هغه وخت کې کیدلی شي د ښوونځي ټول سیستم چې موږ په هغه سیستم کې وکولی شو چې کوم معیارونه دي هغه باید مدیر صاحب هغې ته چې کوم دی نو ترجیح ورکړي هغه په پام کې ونیسي او د هغې تر څنګ والدین راوغواړي د هغوی نه مثبت نظریات واخلي. کیدای شي ډېر اوقاتو کې مونږه یو کار ځان ته به ډېر ښه لکه مطلب ټاکلی به مو وي چې مونږ دا کار صحیح کوو. مونږ به خپل نظر نه خپل دید نه خپل هغه لیدلوري نه به صحیح ورته ګورو خو ولې متاسفانه کیدای شي د هغوی په نظر کې هغه ناسم وي. نو مونږ دلته مجبوره یو تر څو چې هغوی ځان سره انوالو کو شریک کو او د هغې نه مثبت نظریات یا دغه شان انتقادات واخلو. کورنۍ دنده د شاګرد لپاره څومره مرسته کوي؟ کورنۍ دنده څومره مهمه ده د یو شاګرد لپاره؟ ډېر ښه. ګورئ په نړیوال سیستم کې تعلیمي سیستم کې موږ او تاسو کورنۍ دنده په ټوله دنیا کې لرو. تقریبا جاپان چې دا اوس وخت کې 100% تعلیم حصه لري یعنی 100% کې هغوی هم ماشوم ته کورنۍ دنده ورکوي. البته تعلیمي نظام کې لږ فرق شته دی خو کورنۍ دنده کې یو څو ګټې دي. یو دا دی چې شاګرد په هر مضمون کې املا انشا سره بلدیږي. دویم دا دی چې دغه مضمون دپاره په راتلونکي کې میاشتنی هغه ټیسټ وي یا هفتوار وي یا داسې وي چې چهارنیمه کې امتحانات وي د هغې دپاره تیاري نیسي. دریمه خبره دا دی چې د شاګرد ذکاوت او پوهه زیاتیږي دې سره. څلورمه ګټه کورنۍ دا دی چې موږ مسؤلیت ورکوو زده کوونکي ته چې دغه شاګرد په مسؤلانه توګه وروزل شي تر څو چې آینده ژوند په صحیح طریقې سره. او د دې تر څنګ کورنۍ دنده که چېرته موږ ورنکو دې کې یو څو نقصانات دي. یو خو دا دی چې شاګرد مسؤلیت پذیره نه روزل کیږي. دویم دا دی چې شاګرد تنبلیږي. دریم دا دی چې شاګرد په افغانستان بالخصوص په دې دغه کې منطقه کې داسې به وروزل شي چې آینده کې لکه څنګه چې موږ ډیری ښوونځیونه 12 پاسان لرو چې واقعا هغوی اسناد ترلاسه کړي دي له بده مرغه چې پوهنتونونو ته کله جذبیږي املا انشا هم ناسمه وي. نو موږ باید په دې برخه کې زیات کوشش وکړو کورنۍ دنده ورکړو اما کیفیت ته په کتو سره هماغه شان ورکړو. د جناب مدیر صاحب خبرې مو واورېدې اوس هم دوی د شاګردانو سره خبرې کوو. ستاسو نوم؟ محمد آصف احمدزی. دلته درسونه مو څنګه مخې ته ځي؟ د استادانو میتودونه څه رقم دي؟ د استادانو زموږ ډېر ښه استادان دي موږ ته راضي یو او موږ د خپلې ادارې نه راضي یو. موږ غواړو چې په آینده کې موږ بیزن خپل درسونه. تاسو چې کورنۍ دنده درکړي څومره وخت ورکوئ کور کې کورنۍ دندې ته؟ موږ زه خو خپله چې درته وایم خپله په یو کارخانګي باندې چې لیکم یو ساعت یا ورځ باندې یو ساعت دومره وخت پرې تېروم زه ځکه چې ښکلی شي او ښایسته ختمې راشي. ستاسو نوم؟ محمد طارق. د استادانو درسونه څنګه مخې ته ځي؟ تاسو د استادانو میتودونه څه رقم دي دلته په دې مکتب کې؟ ډېر ته خوشحاله او درس کې هم ډېر راسره کوشش کوي. کارخانګي او د دې ادارې نه هم ډېر خوشحاله. او کورنۍ دندې ته کور کې څومره وخت ورکوئ؟ یو نیم ساعت ورکوم خو بیا د هغې نه وروسته بیا خپله خطاطي لیکم. مننه کوم. ستاسو نوم؟ خدیجه. درسهایتان چطور پیش میره؟ خوب است. چطور راضی هستین از استادانتان؟ پیغام مو څه دی خپل همسن شاګردانو ته؟ پیغام مو دا چې ټول باید درسونه ووایي په آینده کې باید یو ډاکټر غواړي انجینر غواړي جوړ شي او موږ دا غواړو چې د هر مکتب باید استادان پوره شي باید درسونه هغه ته ورسېږي شاګردانو ته ځکه چې دوی بیا درسونه ونه وایي په آینده کې دوی ژوند تباه کېږي بیا نو. ستاسو پیغام؟ زموږ پیغام دا ده د نورو هغه ته چې باید درس ووایي کوشش وکړي چې د درس کې اول نمره یا دوم نمره ځان دغه کړي. پیام شما به خاطر دخترای همسنتان؟ درس بخونه کوشش کنه که درس خوب صحیح یاد بگیره. د شاګردانو خبرې مو واورېدې اوس هم راځو د مدیر صاحب پیغام ته. مدیر صاحب پیغام نوی نسل ته څه دی؟ چون نوی نسل ته زما پیغام دا دی چې افغانستان بس دی چې 42 کاله په جنګ کې ښکیل پاتې شو. زموږ نسلونه په میلیونونو انسانان بېسوادان پاتې شول. دغه فقر دا اوس چې دا څومره بېوسي ده مشکلات دي د دې ټولو بدمرغیو لامل بېسوادي ده. زما والدینو ته
په ځانګړي ډول دا پیغام دی چې منهاج داسې یو اداره ده چې ستاسو اولادونو ته په ډیر کم او مناسب فیس باندې معیاري زده کړو ته زمینه برابر کړې ده. نو هیله مو دا ده چې دوی باید راشي اداراتو ته، مونږ د دې اولادونو دپاره کوشش کوو چې په ډیر کم فیس باندې داخلي ورکړو او دوی ته د زده کړو زمینه برابر کړو. د دې په ضمن کې هغه ځوانان چې هغوی مثلا یو عمر ته رسیدلی دي 12 نه فارغه دي، د هغوی دپاره ماسپښین ټیم کې موږ غواړو چې یو بهترین کورس تنظیم وکړو څو چې هغوی عمرونه هم ضایع نشي. مننه کوم د منهاج العلم خصوصي عالی لیسې مدیر محمد ثاقب څخه چې موږ ته یې وخت راکړو خپرونه کې. او آخر کې دا یادونه کوم چې د وصال ښوونیز مرکز بنسټګر ښاغلي محمد وسیم وصال څخه یو نړیمن نه چې زموږ سره زموږ د خپرونې مالي ملاتړ یې کړی دی، او دا هم زموږ د دې اونۍ د نمره قاچاقانو خپرونه تر بیا چې زه عزیزه محمدي ستاسو په زور کې حاضرېږم، تر بیا مو په لوی الله سپارم.